فیسبوک 14 کلن شو. د فبروري په 4مه نیټه فیسبوک خپله 14مه کلیزه ولمانځله. موږ دلته د شرکت په اړه یو شمېر جالب حقایق وړاندې کوو کوم چې اوس د میلیارډونو ډالرو ارزښت لري. آیا پوهیږئ چې د فیسبوک لپاره نیلي او سپین رنګ د دې بنسټ ایښودونکو ته ورګرځي ځکه چې مارک زاکربرګ د سور او توت پاڼې شین رنګ سره حساسیت لري. زاکربرګ اوس مهال 15 کلن دی، په داسې حال کې چې د دې نوموړي عاید اویا میلیارده ډالر دی. هره ورځ فیسبوک ته شاوخوا 2.5 میلیارده کارکوونکي داخليږي. په تېرو 3 میاشتو کې د زاکربرګ عاید 25 سلنه لوړ شوی دی. فیسبوک له شکه پرته یو له 4 مخکښو ټکنالوژي شرکتونو څخه دی چې په دې لیست کې امازون، اپل، ګوګل وړاندې دي. په داسې حال کې چې د دې پیل د امریکا د هاروارډ پوهنتون په یوه ساده خونه کې شوی. مارک زاکربرګ چې په 2003 میلادي کال کې د هاروارډ پوهنتون د زده کړو 2م کال و، فیس ماشین په نوم یې د لوبې په بڼه یو ویب سایټ رامنځته کړو چې په لومړي سر کې په دغه ویب سایټ کې د 2 زده کوونکو عکسونه پورته شول. په بېلابېلو خلکو به د غوره عکسو په نښه کولو لپاره دغه ویب سایټ څخه لیدنه کوله. ویبپاڼه وتوانېده چې په لومړي سر کې 450 کسان راجلب کړي، مګر په راتلونکو 4 ساعتو کې دغې پاڼې ته 22,000 عکسونه پورته شول. لکه څرنګه چې فیس ماشین په چټکۍ سره وده وکړه، د هاروارډ پوهنتون ادارې لخوا د امنیتي سرغړونې او محرمیت په تور وتړل شو او زاکربرګ یې لرې کړو. که څه هم د زاکربرګ څخه هغه مهال تورونه ختم شول، خپل هنر یې په یو نوي سایټ چمتو کولو بوخت کړو. داسې یو سایټ یې جوړ کړ چې کارکوونکي عکسونه پورته کوي او تبصرې هم کولی شي. د دغې ویب سایټ یې د ملګرو سره شریک کړو چې هر یو یې پرې تبصره وکړه. فیسبوک له هغې لوحې سرچینه ده چې ملګرو عکسونه او لومړي معلومات پرې ځړول شوي تر څو زده کوونکي له یو بل سره وپېژني. په 2003 میلادي کال کې فیسبوک یوازې د لوحې په توګه و چې ځینې زده کوونکي پرې له نورو ګروپو څخه معلومات شریکول، مګر د 2004 میلادي کال په جنوري میاشت کې زاکربرګ د خپلو څېړنو له لارې وتوانېد د فیسبوک په نوم یاد کړي او د دې ځانګړی ډیزاین ورکړي. په دې لار کې مارک زاکربرګ د ادوارډ سافرین سره وکتل او په دې سایټ کې د $1,000 پانګونو هوډ وکړو او فیسبوک 2004 میلادي کال د فبروري میاشتې په 4مه نیټه رسما پیل شو. له 2004 میلادي کال څخه تر ننه د فیسبوک کلنی پرمختګ دلته کتلی شئ. په لومړي سر کې د هاروارډ پوهنتون ځینې زده کوونکي فیسبوک غړیتوب درلوده. د لومړۍ میاشتې په جریان کې د یاد پوهنتون نیمایي زده کوونکي د دې برخه شول، مګر د مارچ میاشت کې د ستانفورډ او کولمبیا ویل پوهنتونونو ته خپور شو. د خپرېدلو د دغې سلسلې دوام وکړو چې په 2005 میلادي کال کې د فیسبوک شرکت $2,000 بدل کې facebook.com ډومین واخیستو او 2005 کال تر پایه د فیسبوک کارکوونکي 6 میلیونو کسانو ته ورسېدل. د 2007 میلادي کال په وروستیو کې فیسبوک د کار 100,000 پاڼې درلودلې کومې چې احتمالي پیرودونکي راجلب کړي او دغې پاڼې د ګروپ په توګه پیل شوې، مګر په 2008 میلادي کال اکتوبر میاشت کې د فیسبوک د ایرلند په مرکزي ډوبلین ښار کې د خپل لومړي ستر نړیوال مرکز د پرانستلو اعلان وکړو. فیسبوک هره میاشت له 2 میلیارډو او 4 میلیونو زیات کارکوونکي لري. دا په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو زیات استعمال کوونکی شرکت دی. دغه راز مارک زاکربرګ په 2014 میلادي کال فبروري میاشت کې په 19مه نیټه په $1.5 میلیارډو د ویب سایټ اپلیکیشن اخیستو اعلان وکړو چې اوس مهال په ورځنی ډول له 3,000 میلیونو زیات کارکوونکي لري.